دی آیه کې هم آغا سابقه آیات سدینه مخکې کوم دو آیتونه وو د جنگ تابوک سلسله کې اماغه ذکر دی چې پروردگار عالم لکه څرنګه مخکې آیاتو کې مؤمنانو ته تاکید او تلقین کړي وو چې تاسو لوړ شو جنگ تابوک د پاره پیغمبر صدرته یې سوزو نو روان شو هر څه پرېږدو دی آیاتو لب لهجه الله نه دا پته لګیږي څا ټیم کې ځنه کسان مسلمانو کې د سیو ټول نه څاغو سستی کوله ورسته آیاتونو کې بیا د دې تشریح راغلی دی چې پیغمبر ته به راتللو څه ویلو به یا رسول الله مو ته اجازت وکړه سمو دا مجبوری دی دی مجبوری وجې نه تلی نه شوم اور کله دا مجبوری ختمه شي مو ودرپسې دیر شو بیا یا لږ صبر وکړه دا جنگ ورسته کا به هر حال مختلفې بهانې ځنو کسانو کولې څغه کې ځنه کمزور ایمان ولو ځنه منافقین وو او چې کوم ځنه کوم د پیغمبر خاص وفادار صحابه وو هغه تیار شو اول نه نو د او کسانو د پاره دی څغه ځنه ضعیف الایمان وو ځنه منافقین وو الله تعالی یې څه ای مومنانو مسلمانو تاسو دا سوچ ما کوو چې کوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم سره لوړ نشوم نو پیغمبر نشیتله مونږ بغیر کوم پیغمبر سره نو نو پیغمبر مونږ بغیر نه کامیابیږي دا سوچ ما کوو ویلې څه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کله څه لکه مخکې آیې کې ویلو نو که تاسو نه وو نو خدای به ورسره د دې لپاره بل قوم پیدا وکړي تاسو په ځای باندې دا سعادت به بل قوم ته نصیب شي اور پروردگار عالم هر څه باندې قادر دی که هیڅوک نه وي نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بغیر د دینه څه څوک ورسره مرګري شي تاسو هیڅوک هم نه وو خدای مرګلی دی د رسول الله نو بیا بطور دلیل یا دهانی دی آیه کې د هجرت واقعي طرف ته پروردگار عالم اشاره کوي د هجرت واقعات ذکر کوي څه اوس خو پیغمبر سره وفادار اصحاب ډیر دي که منافقین ورسره نڅي ضعیف الایمان دا مسلمان هم نڅي نو وفادار اصحاب ورسره بیا هم شته دي دینه علاوه خو هغه ټایم کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم شکست نه دی خوړلی څه کله پیغمبر سره صرف یو کاس و غار ثور کې اور کفارو اتفاق کړی و څه پیغمبر مو قتلو اور څه غوب کله راتللو نو خدای طرف نه وحی راغله پیغمبر شپې ټایم باندې خپل کور نه راووتلو اور خپل بسترې باندې هجرت په شپې باندې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام سملولو پیغمبر سره د حضرت ابوبکر روان شولو د مدینه په طرف باندې هجرت د پاره او پیغمبر څکلا روان شو خو مدینه طرف باندې روان نشولو مخالف سایډ باندې کته سه وګورو د مکه مدینه جغرافیایی حالات نو هغه نه پته لګی څه دا بالکل مخالف سیټ کې دی د مدینه غار ثور پیغمبر دریش ورځې دریش په غار ثور کې تیرې کړلې اور دی غار ثور کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره صرف یو کاسو ابو بکر بل چوک ورسنو خودی درو روزو کې امیر المؤمنین علی علیہ السلام خوراک وغیرہ پیغمبر ته رسولو مختلفو طریقو سره دریش په درې ورځې پیغمبر سره د یو کاسو پیغمبر سره بل چوک نو څاغه ابو بکر وو خو هغه ټایم کې هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دی کفارو نه غبراو شوی دی اور نه پیغمبر تا کفارو شکست ورکړی دی څاغه کفار را ورسېدو کله غار ته قریب نو حضرت ابو بکر محزون شو
خفه شولو اور ډیر خوف زده شولو، وحشت زده شولو. نو هغه ټایم کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته ابوبکر ته تسلی ورکوي اور ډډګیرنه ورکوي. نو الله تعالی یی چې د ما نبی د ما پیغمبر خاتم النبیین داسې معمولی هستی نه دی چې د تاسې باندې ډاډاوي صرف نه، د اصل بروسه په الله تعالی باندې دی. ځکه دا مثال ورکوي چې هغه ټایم کې چې هیڅوک پیغمبر سره نه و غار ثور کې، صرف یو کس و، هغه هم چې کله وحشت و خوف کې مبتلا شولو، غمگین شولو، وډار شولو، نو هغه ټایم باندې پروردگار عالم طرف نه دا آیات نازله شوي دي چې هغه کې دا ذکر دی چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ډډګیرنه ورکوي دی الفاظو سره دی چې دی واقعې د هجرت والا خداوند متعال ذکر کوي چې الا تنصروه، الا یعنی ان لم تنصروه، ای مسلمانو مومنانو د پیغمبر منونکو مسلمانو گروه که تاسې مدد نکو، تنصروه هغه سره، تنصروه یعنی هو ضمیر د عربي کې دا پیغمبر ته ګرځي، که تاسې هغه پیغمبر سره مدد نکو نو دلته کې تقدیر کې جمله شته دی چې پس خدای خو شته دی، که تاسې مدد نکو نو الله تعالی د پیغمبر مدد کوي. څرنګه چې فقد نصره الله، بشک الله مدد کړی دی د نبی، لکه څرنګه پیغمبر مدد کړی دی الله تعالی هغه وخت کې مدد کړی دی اذ اخرجه، چې کله پیغمبري اوخللو په هجرت باندې مجبور کړلو، کفارو اتفاق وکړو چې پیغمبر قتل کوو، نو پیغمبر مجبور شولو چې مکه پرېږدي مدینې ته هجرت وکړي. کله چې پیغمبر په هجرت باندې مجبور کړلو، الذین کفروا او کسانو چې کوم کافر دي، کافرانو پیغمبر مجبور کو چې هجرت وکړي. ثانی اثنین، هغه ټایم کې پیغمبر سره هیڅوک نه و، ثانی اثنین، ثانی یعنی دویم کس و، اثنین دو کسانو کې، اذ هما فی الغار، چې کله غادوه غار کې و نو ثانی و اثنین کې دوا کسان و، بل هیڅوک ورسره نه و، ادوو کې دویم کس پیغمبر و. نو هغه ټایم کې چې پیغمبر صرف یو کس و سره غار ثور کې و، کفار راغلو غار پورې، پیغمبر حفاظت څنګه خداوند متعال وکړلو اور څنګه مدد یې وکړلو، چې هغه ټایم کې هم چې کوم کس ورسره و، څنګه تاریخ کې راغلی دي چې حضرت ابوبکر و، اذ یقول لصاحبه، هغه ټایم کې هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صاحب ته، خپل مرګلی ته، رفیق ته چې غار کې ورسره و دویم کس، هغه غته پیغمبر یی چې لا تحزن، ته ما محزون کېږه، ما غمگین کېږه، ما ډارېږه، خوف ما کوه، ان الله معنا، بشک الله مو سره دی، الله د مو ملګری دی. یعنی پیغمبر سره چې صرف یو کس و دویم، هغه ټایم کې پیغمبر هیڅ قسم ته خوف و غبراهټ کې نه دی مبتلا شوی اور ټوله بروسه په الله باندې وه، خدای ورسره مدد کولو. اور هغه خپل صحابي ته ویلو چې ته ما ډارېږه، پیغمبر هغه ته ډاډګیرنه ورکوله. یعنی مطلب دا دی چې پیغمبر تاسې باندې نه دی ډاډه، که کوم وخت کې تاسې وډار شو نو پیغمبر به تاسې ته ډاډګیرنه در کوي. اور الله تعالی باندې ډاډه دی چې الله تعالی دغه مدد کوي. فانزل الله سکینته علیه، پروردگار عالم سکینه نازله کا علیه رسول الله باندې، پیغمبر باندې خدای سکونت و سکون نازل کړلو، آرامش نازل کو چې پیغمبر بیلا دی اور کفار غار ته راورسېدلو، او هغه ټایم کې پیغمبر ډیر مطمئن دی، پر سکون دی، الله تعالی اور باندې سکون نازل کړی دی، هیڅ قسم ته خوف و غبراهټ نشته دی. و ایده، او پیغمبر مدد یې وکړه بجنود، داسې لښکر سره مدد وکړه، لم تروها،
څه هغه نشي لیدل، هغو نه لیدلو، تاسې نه کسو پیغمبر مدد خدای وکړلو، هغه لښکر سره څه غیب چا نه لیدلو، لیدلو قابل نه و، فرشتې وې یا ځنه نور. رب العالمین هغه غار ثور کې یو جلا ته حکم وکړ، څه هغه راغللو، هغه جلا اغزي باندې خپل جال وویلو، یوې کوترې ته حکم وکړو، غا راغله، غځېغې ویې وکړلې، څه کله کفار راغلو سترګې وغړولې، څه هغه باندې جال لګېدلی دی اور وخت زوړ جال دی د جلا والا اور کمتارې وی یې کړي دي. نو هغو سوچ دا وکړه څه که چیرې پیغمبر دی غار کې وی نو بیا به دا کمتاره نه وه، دا وی به ماتې شوي وي، نه به ویل یارې کې، اور دا جال به د دیش لیدلی و. نو دا هغه لښکر څه هغه چا نه کتلو پیغمبر مدد خدای وکړلو، هغه دا لښکر دی